دا د کندهار په ختیځه څنډه شورندام کې د وچې میوې د پلور لوی بازار دی. دلته د سویلي سیمو تولید شوی وچه میوه تر راټولېدو وروسته پروسس او د نړیوالو مارکیټونو د غوښتنو او معیارونو سره سم بسته‌بندي کیږي. له همدې ځایه هر کال تر 200,000 ټنه پورې وچه میوه د هند او پاکستان په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته استول کیږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي سږ کال د انځرو د صادراتو د پیل سره سم 23,000 ټنه هند او پاکستان ته صادر شوي، خو دغه کچه به تر 40,000 ټنو پورې رسیږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا وایي سږ کال د کندهار انځر په نړیوالو مارکیټونو کې تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوي دي. زموږ محصولات د انځرو هم ښه محصولات و، په کیفیت په لحاظ هم ښه او په ضمن کې قیمت هم په خارجي مارکیټ کې ډېر ښایسته دغه و چې موږ د نمې میاشتې تر 10 تاریخه پورې تقریبا 23,460 ټنه انځر صادرات لرو چې لا هم جریان لري. انشاءالله شاید دا تر 15,000 ټنو پورې ورسیږي. سوداګر هم وایي د تیر په څیر په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د وچې میوې د رانیولو غوښتنه ډیره ده، خو دوی د بانکي معاملاتو د اسانتیا او سوداګرو لپاره د یوې تعاملي پالیسۍ د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. چې د پیسو بندیش شته، مشکلات په پیسو کې دي، نو دلته تجاران ته موږ درخواستي کوو، تجارانو څخه پیسې غواړو، تجاران راته وایي چې زموږ پیسې په بینګو کې دي. له امارت اسلامي نه خواست لرو چې د خلکو ته اطمینان ورکي او خلکو ته یو ډاډ ورکي، یو واضحه پالیسي اعلان کی او د خلک لک استقامت ونیسي او استقامت وکي کنه مطمئن سي کنه نور ان شاء الله هیڅ کې څه فرق نه راغلی او د قراردادونو او بس خارجانو سره نور ملکو سره د تجارت په ساته باندې خبري وکي او قراردادونه ور سره وسی، اطمینان ور سره وکي، تړون ور سره وسی چې تجاران مطمئن سي کنه. د هیواد په کچه د کندهار، زابل او روزګان ولایتونو تولید شوي وچ انځر په کورنیو او نړیوالو مارکیټونو کې ځانګړی شهرت او بازار لري.